دا ورور سوال کړی دی او دا سوالونه ما اکثر هغه راجمع کړي دي چې هغه د تجارت سره د لین دین سره تعلق ساتي. وجه دا دی چې حلال او حرامو کې تمیز ورک شوی دی. د هغې د لاسه دې قسمه خبرو ته ضرورت دی چې موږ یې واورو. دا ورور ووایي زه زما په ملک کې دکان دی او زه د مشینان خرڅوم کوم چې د بجلۍ هر قسمه مشین دی، که د جامو د اینځلو وي، که هغه د یو شي د یخولو وي، که د اوبو وي، که د هر څه. نو یو کس راغی زما نه ډېر سامان واغست. اوس د بجلۍ په دې سامانونو کې دی چې دې اکثر دا پته نه لګي چې دا به کامیابي او که نه به خصوصا بعض کوالټیانې چې کومې ارزانې دي هیڅ پته نه لګي. نو ما ورته دا ووایي چې دا سامان ټول والا او یو هفته تا سره ټیم دی، یو هفته کې چیک کړه، خو که هفته به تا ما پسې راوړو چې دې کې دا عیب دی دا دی نو بیا به یې دننه حلم. یو هفته تا سره ټیم دی، چیکې کړه، ویې لګوه، که څه وو مال یې راوړه، دې زما هغه به ما پسې وي څه تقریبا 40 ورځې بعد ما سره رابطه وکړه او ما ته وایي چې بهې کې بس سامانونه خراب دي او هغه زه دروړم واپس. ما ورته وایي چې نه ما له به یې نه راوړې، ما خو تا سره خبره کړه. اوس مې زړه کې دا شک دی چې زما دا خبره به صحیح او که نه به وي، زه د دې ذمهوار یم که نه یم. نو جواب اوله دا خبره یاده کوي دې کې څه حرج نشتي چې یو خرڅوونکی د عیب د ذمهوارۍ څه خاص مدت وټاکي. لکه ته مانه دا شیالي زه خرڅوونکی یم، زه دا موبایل په تا در خرڅوم او زه په دې کې د عیب ذمهوار د 5 ورځو پورې یم، په دې کې څه حرج نشته. زه د 40 ورځو پورې، زه د 1 کال پورې، خو شرط پکې دا دی چې ما ته به د دې د عیب پته نه وي. دا پکې شرط دی. ګوره که ما ته د عیب پته وي بیا خو زه دوکهباز یم. لکه اوس ما ته پته ده چې دا موبایل خراب دی، د په منځ کې اواز بندېږي او زه تا ته دایم چې دا واله او زه د عیب ذمهوار د 2 ورځو پورې یم، 2 ورځې بعد به ما ته وګوره کیسه نه کوي او ما ته پته چې ده کې دا عیب دي چې هفته کې یو پیر 2 راوځي. دا شرط جایز دی که ناروا دی؟ دا خو دوکه ده. دلته خو څوک دا نشي ویلی چې اخو ورته صفا ووایي چې 2 ورځې، نو خو صحیح ده په 2 ورځو کې عیب راښکاره نه شي، خو ده ته خو معلوم دی که نه. هلته خو کیدی شي کال کې هم د عیب راونه خو عیب خو شتي که نه، خو ده ته خو پته ده. ما سره اوس موبایل دی، زه یې استعمالوم یا ما دکان ته راوړی دی او زه یې خرڅوم، لازم نه چې موبایل هغه هر شی کیدی شي او ما ته ظاهره کې د دې عیبونه نه دي معلوم، ما ته ښه صحیح ښکاري. او زه یو کس ته ووایم چې دا واله هفته، ورځ، ګنټه، 10 منټه زه د دې د عیب ذمهوار، دا یې نه بعد ووایي زه ذمهوار نه یم. دا شرط صحیح دی. بلکې لا تحقیقي قول په دې کې دا دی چې محققین علماو هغې فتوا ورکړې ده، لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، امام ابن القیم، شیخ محمد ابن عثیمین رحمه الله. ته د اول نوم دا شرط لګولی شي پکې. لکه زه مثال کې ما سره ګاډی دی، دا ګاډی ماله راکړه، زه یم سید دا ګاډی دی ویې ګوره، ښه وچورله، ښه تاو راتاو شه، چې زما او ستا بیه وشوه زه ګوره بیا د عیب ذمهوار نه یم. دلته ګوره ټیم پکې هم لا نه دی ورکړی چې ورځ او 2 او 3 او 10 او نه، چې بیه وشوه زه ستا د عیب ذمهوار نه یم. او دې ته په شریعت کې وایي البیع بشرط البراءة من كل عیب. یو شی خرڅول په دې شرط سره چې زه ګوره د دې د عیب نه بری یم، دا جایز دی. خو شرط پکې صرف دا دی چې دې سړي ته به دا عیبونه نه وي معلوم. ښه عیب ورته معلوم دی،
بیا خو دې دوکهباز دی، بیا خو به موږ رانیسو. لکه یو کس دی دوکهباز دی، بل ته ووایي چې دا شی والا لس ورځې زه ذمهوار او عیب ورته معلوم دی. لس ورځې بعد کس راغی وایي چې دې کې خو عیبونه دي، د جرګه کېنول او جرګې وي چې خو تا ته لس ورځې ښوولې وي نو ته خو لس ورځې بعد راغلې، ای کې دننه راتله پکار. موږ وایو نه، که دی یو کال بعد راشي نو دی ذمهوار دی. ولې ذمهوار دی؟ اته عیب معلوم و دروغجن دی، نو چې دروغجن او دوکهباز دی نو موږ به یې ذمهوار کوو، تاوان به دی ورکوي ځکه چې دا دروغجن دی. خو چې یو مسلمان سیده سړی دی، رښتینی دی، او تا ته یې دا وایي چې دا ګاډی دی، دا مشین دی، دا موبایل دی، دا پلانې شی دی، اوس یې وګوره. خو که زما او ستا بیا وشو بیا به زه بري یم، د هر عیب نه ما پسې به نه راوړو. تا ورسره دا شرط ومنو او بیا پکې عیب راووتو نو هغه یې ذمهوار نه دی. او په دې باندې د ډېرو صحابه کرامو نه دا قول نقل دی. زه درته دې کې هسې یو قصه ذکر کوم. امام مالک رحمه الله په موطأ کې راوړې ده، امام بیهقي هم راوړې ده. سالم بن عبدالله وی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما زوی دی. وی زما پلار راولګېدو د هغه سره یو غلام و مری و، هغه یې په 800 درهمه خرڅ کړو. هغه مری یې په څو خرڅ کړو؟ په 800 درهمه. وباعه بالبراءه، او خرڅ یې داسې کړو چې ګوره زه یې د عیب نه بري یم. لکه شوی صحیح هغه چې هغه مری بوت وي هغه ته پته ولګېږي چې ده کې خو بیماري ده، ناجوړه ده، او ده ماته نه ویلي چې دی ناجوړه ده. ځکه چې مری غلام خلک خدمت لالي، منډې لالي، دغه نه خو بیمار یې ما باندې راخرڅ کړی. هغه راغی واپس وي تا ماته نه ویلي چې ده کې مرض ده او داسې ده او دا دي. نو هغه وایي ما خو تا ته ویلي چې زه د عیب نه بري یم. فیصله لاړه عثمان بن عفان رضی الله عنه. عثمان بن عفان وی څه قیسه ده ناکس ورته وایي چې باعنی عبدا وبه دا، ده ما باندې یو مری او غلام راخرڅ کړو، هغه بیمار دی او ده ماته نه ویلي چې ده کې بیماري ده. عبدالله رضی الله عنه ورته ووایي ما خو ده ته په ټیم دا ویلي چې زه ګوره د عیب نه بري یم. عثمان رضی الله عنه ورته ووایي وی فیصله به داسې کېږي چې عبدالله به قسم خوري په دې خبره چې زما دې په الله قسم چې کله ما دا مری او غلام په ده خرڅو نو زه د دې بیمارۍ نه خبر نه وم. نه هغه قسم خو زه نه خورم، خبرو د دې نه، خو دوکې نه ورکول. هغه خو ته صفا ووایي چې دا دې ویې نه، خو که دې بوتو بیا زه ذمهوار نه یم. صحیح شو. خپله خبره خو هغه داسې وکړه، خو د مرض نه خبر وکړه، مرض یې ونه وي. نو عثمان رضی الله عنه هغه ورته ووایي دا به تا ته واپس کوي او ته د پیسې واپس ورکړه. نه پیسې واپس ورکړې او غلام ده ته واپس شو. مری بیا الله هغه له صحت ورکړو. نو زوی وایي چې به یې یو څو ورځې بعد په 1500 درهمه باندې خرڅ کړو. دا زموږ دپاره دلیل دی که نه؟ یو شی ما خرڅ کړو او ما ته عیب معلوم دی، یا دوکهباز یم یا نه یم، خو ښه صفا مې ووایي چې یاره دغه شی دی دغه دی، او عیب ذمهوار یې نه یم. یعنې که ما ته پته وه نو بیا یې زه ذمهوار یم، او که پته نه وه بیا یې زه ذمهوار نه یم. نو دې رور خو پکې لا ټیم هم یې یو هفته، ده خو پکې لا ټیم هم یې چې یو هفته کې زه ذمهوار یم، هفته بعد یې نه یم. نو دی چې ما ته پته نه وه نو دی د دې ذمهوار هغه نه دی. والله اعلم.